یو ځل حضرت علی دې به میچن تاوله. حضرت علی رضی الله عنه ته ورته ووی لاړه شه او بابا له دې غلامان چا رالېږلي دي او وینځئ. نو یو غلام مریت یې غواړه، دا راله. چې راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کور کې عائشې صدیقې رضی الله عنها نه تپوس وکړ بابا مې څه شو؟ وی بار مېلمانه دي هغوی سره ناست. دا حیا نه کوه واپس لاړ. نبی علیه السلام مبارک چې کور ته راننوت عائشې صدیقې ورته هلته وی فاطمه راغلې وه. نو زر نبی علیه السلام ورکړله. وی مونږ ملاستو حضرت علی رضی الله عنه فرمایي او دې کې نبی علیه السلام مبارک راننوت. وی مونږ پاسېدو چې کېره نه به پاسېد. وی زما او د فاطمې په منځ کې کېناست او خپه مبارک یې راوږده کړه. وی د نبی علیه السلام خپه زما د خېټې سره وجنګېدل. وی تپوس کوي چې فاطمې ولې راغلې؟ وی خیر. وی هغه حیا ناک و غږ یې ونه کړ. وی ما ورته وی چې د الله رسوله دا ما درلېږلې وه. څه له دې رالېږلې؟ ما دې له درلېږلې وه چې دا میچن تاوئ په خپلو لاسو. نو په لاسونو کې غوټې پیدا شوي دا ځینې غوټې شوي او دا مشک د اوبو په خپله راوړي. ځکه زه خو تا سره ناست یم یا د جهاد میدان ته ځم خدمت کوم د جهاد د مجاهدینو ستاسو. نو دا مشک یې اوبه راوړي نو هغه پړې دې سینې ته اچولي نو د هغه پړي داغونه په دې سینه د پاسه پراته دي. او بل دا دی چې جارو په خپله وایي نو اکثر جامې هم د خاورو د دوړې شي. او منکره صاحب یو تولی ده هغه هم د سرمنې یو سرمن ده. نو د شپې په ما فاطمه سملو او د ورځې بیا اس ته په هغې دانه مانا چې وګیا پیچي. نو زه خبر شوم چې تاسو دلته غلامان او میران راغلي دي. نو ما فاطمه درولېږله چې دا ته به ولې یو وینځه یا یو غلام ورکړې نو په دې به لږ اسانتیا راشي. میچن به ورسره تاوئ، اوبه به ولې راوړي، د کور خدمت به ورسره کوي، جارو به ولې وایي. اوس داسې لور چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم بې پناه محبت دی ورسره. قسم دی چې کله به پیغمبر علیه السلام په سفر ته او په خپلو خپلوانو به ګرځېده نو اخر کې به فاطمې له ورغی. او چې د سفر نه به راغی نو لومبې به فاطمې رضی الله عنها کره ورته خپل کور ته به وروستو ته فاطمې رضی الله عنها کره مخکې ته دومره یې مینه او دومره محبت. او اسم په اولاد خلک خفه کېږي نن چې دا مونږ څومره حلالې مردارې کوو خو دې بچو لی کوو. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي فاطمه بېشک وینځې هم شته او غلامان هم شته راغلي دي لیکن د بدر یتیمانان ستانه زیات محتاجه دي چې بدر کې کوم خلک مړي دي د هغوی بچي پاتې دي. نو دغه وینځې او دا غلامان بچي هغې له ورکوم. او تا ته یو ښه شی ونښي د وینځې او د غلام نه یو ښه څیز بابا راته وښایه که نه. وایي چې کله سملې 3 کرته سبحان الله وایه، 3 کرته الحمدلله وایه او 4 کرته الله اکبر وایه. دا تاله د غلام او د خادم نه ډېر بهتر دی. اوس که د غلام او خادم درکم په هغې به ته خوشحاله شي، ډېره به پرې خوشحاله شي چې کار روزګار کې درته اساني پیدا کېږي. خو چې دا کوم کلمات مې درته ووي دا دې ولوستل د دې چې د قیامت پر ورځ الله کوم اجر او ثواب درکوي د دې غلام او د وینځې نه به په هغې هلته ډېره زیاته خوشحاله شي. وایه اوس د آخرت خوشحالي دې خوښه ده او که د دنیا دې خوښه ده؟ وایي نه بابا د آخرت خوشحالي مې خوښه ده. ګوره نبي علیه السلام مبارک دومره د انصاف پیغمبر دومره انصافدار. وایي 3 کرته الحمد سبحان الله او 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر وایه 100 کرته پوره شو. د مارونو دا خامخا وایه دا هغه کلمات دي چې نبي علیه السلام خپلې مبارکې نیازبینې لور ته ښودي. او یو روایت کې راځي چې کله مونځو کې د مانځه نه پس دا وایه د مانځه نه پس 3 کرته سبحان الله یاد به مې که نه او 3 کرته الحمدلله او 4 کرته الله اکبر او یا 3 کرته الله اکبر کو یو ځل پکې لا اله الا الله دا ورسره وویلی شي نو هم بهتره خبره ده.